پېښور کې امام بارګاه کې ځانمرګي برید شوی 30 تنه مړه او 50 ژوبل. د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور کې د کاسا خوانی په کوڅه رساله دار علاقه کې د شیعه مسلمانانو په جومات امام بارګاه کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید شوی. لږ تر لږه 30 تنه پکې مړه شوي او د 500 نه زیات نور ژوبل شوي دي. د پېښور ښار د پولیسو مشر CCP او محمد اعجاز د پیښې په اړه مطبوعاتو سره خبرو کې وویل 2 برید کوونکو په امام بارګاه برید کړی او یو په امام بارګاه کې دننه ځان ته چاودنه ورکړې ده. هغه ویل برید کوونکو په ډیوټۍ ولاړو پولیسو باندې ډزې کړي، یو پکې وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. پېښور کې د لیډي ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم مطبوعاتو سره په شریکې کړي خبر کې تایید کړی چې روغتون ته 30 مړي او د 60 نه زیات ژوبل کسان راوړل شوي دي. د ویاند تر مخه په ژوبلو کې د ځینو روغتیایي حالت سخت دی، په سمدستي ډول د برید ذمهواري چا نه ده منلې. پولیس وایي د پیښې د ځای نه شواهد راټولوي او پلټنې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله په جومات د برید غندنه کړې او امدادي ادارې او روغتونونو ته یې د غوره طبي مرستو ورکولو لارښوونه کړې ده. وزیر الله محمد خان د پولیسو نه د پیښې په اړه ریپورټ غوښتی او په جومات کې په لمونځ کوونکو برید ته یې غیر انساني کار ویلی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم د دغه برید غندنه کړې او د اطلاعاتو وزیر په چودري ویلي په پېښور کې چاودنه د یوه غټه سازش کړی ده. په تیر وخت کې هم د داسې سازشونو مقابله شوې او اوس به هم د پاکستان دښمن ناکامه کړی شي. لیدونکو له ملته مننه، لا مو مل شه.